آیا تاسو ته پته شته چې دې ته په انګلیش کې څه وایي؟ بالکل تاسو ته دا پته نشته چې دې ته په انګلیش کې څه ویل کیږي. لوټې ته په انګلیش کې څه وایي؟ لوټې ته په انګلیش کې څه ویل کیږي؟ ever. ever. For example, where is the ever لوټه چرته ده؟ where is the ever لوټه چرته ده؟ که موږ تاسو چیرته یو چاته وایو چې لوټه چیرته ده، نو په انګلیسي کې داسې ویلی شو چې where is the ever لوټه چرته ده. where دلته ویل کیږي، د where مطلب دی چرته، where چرته او ever ویل کیږي لوټې ته. همدارنګه تاسو داسې هم ویلی شئ چې where is your father ستا پلار چرته دی؟ where is your father ستا پلار چرته دی؟ where is your brother ستا ورور چرته دی؟ where is your brother ستا ورور چرته دی؟ دوهم اگزامپل، لوټه کې اوبه واچوه. لوټه کې اوبه واچوه. pour the water into the ever. pour the water into the ever. لوټه کې اوبه واچوه. pour the water into the ever. لوټه کې اوبه واچوه. د pour نه مطلب دلته دی د یو لوښي نه په بل لوښي کې اوبه اچول. کو هغه اوبه وي، کو همدارنګه نور څه وغیره وي چې صرف د یو شي نه بل شي کې اچول کیږي، نو دې ته ویل کیږي pour. pour د یو لوښي نه په بل لوښي کې یو څه اچول. ever ویل کیږي لوټې ته. آیا تاسو ته پته شته چې په انګلیش لینګویج کې د کی ورکولو ته څه ویل کیږي؟ push. د کی ورکولو ته په انګلیش لینګویج کې څه شی ویل کیږي؟ push. او د push مطلب دی د کا ورکول. د push مطلب دی د کا ورکول. کو هغه هر څه ته د کا ورکول وي، کو ګاډي ته د کا ورکول وي، کو یا هر څه وغیره وي چې هغه ته تاسو د کا ورکوئ، نو په انګلیش لینګویج کې هغه ته ویل کیږي push. او د push مطلب دی د کا ورکول. For example, please push my car. مهرباني وکړه زما ګاډي ته د کا ورکړه، یا مهرباني وکړه زما ګاډي پسې د کا ووهه. Please push my car. مهرباني وکړه زما ګاډي ته د کا ورکړه، یا زما ګاډي پسې د کا ووهه. Please push my car. مهرباني وکړه زما ګاډي پسې د کا. دا خو تاسو زده کړل چې د کی ورکولو ته push ویل کیږي. خو اوس ځان طرف ته یو څه راښکلو ته څه ویل کیږي؟ یو څه شی ځان طرف ته راښکاږي، نو هغې ته څه ویل کیږي؟ هغې ته ویل کیږي pull. pull ویل کیږي یو ځان طرف ته یو څه راښکل. کو هغه هر څه وي چې ځان طرف ته یې راښکاږي، نو هغې ته ویل کیږي pull. For example, can you pull the sack back. آیا ته راښکلی شي دغه بورۍ؟ یاد ولرئ چې راښکلو ته ویل کیږي pull او sack back ویل کیږي بورۍ ته. آیا ته دغه بورۍ راښکلی شي؟ نو په یاد ولرئ چې push ویل کیږي د کی ورکولو ته، او pull ویل کیږي ځان طرف ته یو څه راښکل. کو هغه هر څه وغیره وي چې ځان طرف ته یې راښکاږي، نو هغې ته ویل کیږي pull، او د کا ورکولو ته ویل کیږي push. push ویل کیږي د کی ورکولو ته. push د کار ګاډي ته د کا ورکه. push د کار ګاډي ته د کا ورکه. او pull ویل کیږي یو څه راښکل. pull د کار ګاډی ځان طرف ته راکش کا یا راښکه. ما ته نه وه پکار چې ما هغه ته قرض ورکړی وی. ما ته نه وه پکار چې ما هغه ته قرض ورکړی وی. I should not have lent him money. ما ته نه وه پکار چې زه بازار ته تللی وی. ما ته نه وه پکار چې زه بازار ته تللی وی. I should not have gone to the market. I should not have gone to the market. ما ته نه وه پکار چې زه بازار ته تللی وی. ما ته نه وه پکار چې زه بازار ته تللی وی. I should not have gone to the market. Next example, ما ته نه وه پکار چې زه هغې واده ته تللی وی. I should not have gone to that marriage. I should not have gone to that marriage. ما ته نه وه پکار چې زه هغې واده ته تللی وی. په یاد ولرئ چې د I should not have مطلب دی ما ته نه وه پکار. I should not have ما ته نه وه پکار چې ما دغه کار کړی وی. I should not have gone to the market. ما ته نه وه پکار چې زه بازار ته تللی وی. I should not have gone to that marriage. ما ته نه وه پکار چې زه هغې واده ته تللی وی. بل مثال ته وګورئ. ما ته نه وه پکار چې ما د هغه سره ملاقات کړی وی. ما ته نه وه پکار چې ما د هغه سره ملاقات کړی وی. I should not have met
with him. ما ته نه و پکار چې ما د هغه سره ملاقات کړی وی. I should not have meet with him. ما ته نه و پکار چې ما د هغه سره ملاقات کړی وی. نو ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې دغه یو څو جملې او دغه ورډز به تاسو زده کړي وي او یو څو اخذ به مو ترې کړی وي. نو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ زموږ دغه ویډیو در سره ضرور لایک کړئ او همدارنګه د نورو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم له دغه ویډیو څخه او دغه درس څخه برخمن شي تر څو هغوی په آینده کې د دغه